ناوې ووژلې شوه بیا را پیدا شوه او چې د اوبو په تل کې پرته وه د هغې نه پس دا نه کور ته راځي دغلته بار ناست دی نه ښه وی نه بد ته د سره دوه خبرې وکړه دې څه وایي تا ته هله څه وایي ووایه ورته وجلې به او د زنه غم سره دا لاړې غرق شو دا ټوله شپه ګرځي کور کې خوب یې نشته بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو زمونږ کاکې زمونږ لورګانې دا شهزادګۍ وي د پلار په کور کې دا د پلار د نه تپوس وکړی چې کله د هغه لورکۍ چې ټول عمر یې د پلار خدمت کړي ټول عمر هغه ته کېړې سمې کړي همدغه داجي چې کله په تنبره دنې شو همدغه شهزادګۍ رامنډه کړي حالانکې په دغه کور کې بعد د لس زامن نور هم خو قدرمنو لس زامن یو اړخته وه یو لورکۍ یو شهزادګۍ بل اړخته دا په کور کې دغه لورکۍ سمه خدمتګاره وي په پلار ډېره ګرانه وي قدرمنو د یو مور نه تپوس وکړه چې په ټول چم کې د هغې ملګرې د هغې لورکۍ وي دغه شهزادګۍ په دغه کور کې د غریب په کور کې هم پیدا وي نو دا شهزادګۍ وي قدرمنو یو جینۍ ناوې ووژلې شوه بیا را پیدا شوه او چې د اوبو په تل کې پرته وه د واده په څلورمه ورځ غیبېږي صاحبه څه به وایم قصه دردناکه هم ده او په چاپېر چرته هم دا خبر او تصویر تللی دی نه خلکو پې ډېر د افسوس اظهار کړی دی قدرمنو زه بسم الله د سروتاڼې د ایس ایچ او شوکت خان نه کوم د هغې نه پس بیا له وکیل له هم ځم د دې ناوې حوالې سره هم لږ څه موږ ته معلومات کړی چې دا څه چلو بسم الله الرحمن الرحیم جان بھائی سر ډېره مننه چې تاسو راغلې په دومره شارټ ټایم کې دا په مرحه 18/7/22 باندې د دې نکاح شوی او واده شوی د سمیرا بیبي او دا دغه سره د دې واده شو بیا دا چې کوم دی نو پوره یو څو ورځې پس په مرحه 23 باندې بیا راغی دلته تاڼې ده دا خاوند دی دا خاوند یې راغی ورسره پلار هم و د دې او سره نور کسانو چې یاره زموږ دا لور چې کومه دا مسلماتې سمیرا دا بیګا کوره وتې ده په 22/7 باندې دا دوی وی چې د کوره وتې ده او یو آیفون موبایل وړي 24,000 روپۍ دې ځان سره وړي دي د ناوې خاوند ریپورټ وکړه بیا په دې دوران کې هم په دغه ورځ باندې د دې جینۍ تر راغی چې یاره زما دا رویره د هغې د کوره غیبه ده او لہذا چې کوم دی نو د هغه رپورټ هم دلته په روزنامچه کې درج کړو په هغې انکوایري شروع شوه او انکوایري روانه چې په دې دوران کې مرحه 4 باندې بیا 10 دن بعد چې کوم دی د دې ناش میلاو شو په ډېرې زرداد کې او بیا د دې د ارور چې کوم دی نو دا موږ راوستو او دا لاړو د دو پلار یې شناخته کړو دوی چې د سمیرې لاش دی په دې دوران کې چې کوم دی نو ما بیا دا ملزم गिरफ्तार का दे तकरीबन दस 12 घंटे 8-12 घंटे के बाद तकरीबन दे मुसल्लह क्लाशनकोव गिरफ्तार करी और बया गम पेश का अदालत के खपल जुर्म अगजान सर यौ मरगरी बलम खोरे वहाँ सही रास दिला बल कस वसरा दे और दी चकम दे बया खपल जुर्म कन्फेशन कड़े दे अदालत के साढ़े जेल तलाड़ो तो उसको मतलब सिंगा वजले دا سټرنګ بوتلې ورله ورکړو په هغې کې نشه وه دې وی چې یاره زما داسې دغه غوندې وشو لږ مې داسې دغه غوندې لږ بیا داسې وي چې یاره ما د دغه نه دا بوتلې دلته دوکاندار نه راغستې وه او دا دوی چې کوم دی نو د پېښور نه رابللې وه نو دې له چې ورکړې ده بس په دې کې بیا دا زهریله دوی وه هغې چې کوم دی نو دا بېهوشه شوې ده او بیا
اوس او بیا چې کوم دي نو سیند ته ورغورځولې بل یو ملګری مو سره و د هغه په مدد یې دا سیند هغه ته په مرګري باندې او د بل مرګري په مدد باندې هغه هم راغوستې او د هلته وجلې شوی هم ده ځکه چې د دې په ګردن باندې دغه شته پوسټ مارټم رپورټ چې کوم دی نو هغه ګردن چې کوم دی نو د دې والې شوی دی شوکت خان یو تپوس کوم دا د وجنې وجه سره د ناوې څلوره مرض ده او الکي وجني وجه څه ده وجه دا وه چې دوی وایي چې دا زما نه وه خوښه په دې وجه باندې د دې واده الک وایي چې دا زما نه وه زما نه وه خوښه ډېره مهرباني شوکت خان ستاسو او ستاسو د ټیم موږ شکریا ادا کوو بس یو جمله تاسو دیو قدرمنو چې کله لالاش رئیس دی او پلار ته یا رور ته ولوي چې راشه خپل لاش وپېژنه خپل شهزادګۍ ته به څومره کرکې وایي الله تعالی دې زموږ د ټولو شهزادګو حفاظت وکړي قدرمنو یو وړه غونډه کې دماغ خلو د دمې نه پس دغه شهزادګۍ دغه شهید چې کم لواحقین دي دغه سره ستاسو ملاقات کو موږ سره اوس Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder। वॉशिंग पाउडर से हों अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। चांद मेडिकल सेंटर दरगई, जहां पर जदीद लेबोरेटरी, अल्ट्रासाउंड, मेडिकल और गायनी की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा डेंटल लेडी डॉक्टर और फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट हर वक्त मौजूद। राब्ता नंबर 0347973247। دا کیمره چې کولو شو په یو داسې پلار را کولو شوه چې ښه ټیک ټاک و زوی وي اوس لیونی دی ما یې ولې چې هغه کشره لورکۍ هم د ناویتوب په جامو کې خپل خاوند ووژله یو سیلاب او یو سیند یو وړه صیبه چې لاش پیدا شي او بیا ورته راپلار داسې ګوري نو په مخ پې لاس راکاږي وی به چې دا زما شهزادګۍ دا و که نه نه یې پوزې نه یې سترګې نه یې نمونه وي پلار اریان دریاني چې دا هغه کاکې ده چې زما په خدمت مړه وه دا هغه کاکې ده چې زه کور ته رادن نه شم او ما ته وي بابا نن خو ډېر ستړی هغه پلار بیا لیوني شي او په سره ګډ شي چې رالم په دې حجره کې د زوی ما ته ووې چې دا جوس کور ته کم راځي او په ساره زیات وي قدرمنو دا ځکه چې زموږ پر کور کې راټوکېدلې دا ګوډاګۍ دا ډېرې ښکلي دا ډېر زړه راښکونکي دا ډېر رنګین وي زموږ دا جامې وګوره یا به شنې یا به سپینې یا به تورې زموږ رنګونه بیا تمام شي خو د ګوډاګۍ سره تړلې دغه رنګونه دا د ختمېدو نوم نه اخلي ته دې غوږ ته چې ګورې دې پوزې ته ګورې دې ویښتو ته ګورې دې کې به کلیپونې دې کې به والې دې کې به ټاپسونې په ګوتو کې ګوتمې په خپو کې پازیبونه دا ښکلې شهزادګۍ موږ دقه شان راګټو ولې که پلار دې غریب وي نو ولې خو د غریب پلار په کور کې را پیدا شوې دا ښکلې شهزادګۍ وي چې څوک یې په څلورم مرض سټ ماتوي او سیند ته یې غورځوي کاکاجي دې کې ستاسو قصور نشته ښه ستا شهزادګۍ جنت ته لاړه ښه وایا باچا بس یوسف جان بھائی خو ښایسته واده وشو ښه مزېدار او د واده په څلورمه ورځ زموږ دا خور دوی کره ښه خوشحاله وه او دوی ډېره په بېدردۍ سره قتل کړې ده دا د خوشحالۍ وادو دا ډېر د خوشحالۍ ټولو کلي ټولو خلکو پکې کلي ټول خل راغلي و په دې حجره کې تقریبا 45 خو دوی ګاډي راوستي 200 پورې کسان دا راغلي خو د خوشحالۍ ښه د خوشحالۍ یعنې د پټ پناه واده د پټ پناه واده نه و جي ښه ښایسته واده و ښه مزېدار ښه خوشحاله زموږ خور ښه خوشحاله ولته دا ستاسو دا خورکۍ د ټولو نه کشره وه دا ټول جي ټولو نه کشره و جي 14-15 سال عمر و جي ماشوم او مور یې نشته مور هم نشته جي دغه پلار هم دی
د هغې نه پس دا نه کور ته راځي دغلته بار ناست دی نه ښه وی نه بد ته د سره دوه خبرې وکړې دې څه وایي تا ته هله څه وایي ووایه ورته دې غږ مږ نه کوي دا یې څه وایي 15 کاله د زموږ دپاره په بهرول کې مسافرۍ وکړې ښه سم دم ښه ټیک ټاک د دې یو لور غم سره دا لاړې غرق شو دا ټوله شپه ګرځي کور کې خوب یې نشته او دې څه وایي راوایي روټۍ لا چای لا کور لا بس چېرته یو ګوټ چې وڅکي هم پونګ په زور دا روټۍ نه خوري هېڅ هم نه کوي دغه ځای کې دغه پټو کې ناست دی ټوله ورځ ځان له سوچونو کې فکرونو کې د شهزادګۍ چا وجلې موږ سره ډېر ظلم کړی دی یوسف جان به خو زه صرف خپل حکومت ته یو خواست کوم او خاص کر ایجي صاحب ته خواست کوم زه خپل د 400 ډي پی او صاحب ته زه اس پی انویسټیګیشن ته دا موږ سره چې کوم ظلم وشو په دې ټوله علاقه کې دا ظلم خور دی د دې بچي نه تاسو تپوس کوئ دلته څه چلو شو موږ له داسې خل راغلو چې موږ نه پېژندل ویل موږ په دې ظلم خفه یو تاسو له رالو د ډېر لرې لرې علاقو نه زما دې تاڼې ته د اوسه پورې زما ډي پی او صاحب نه دی راغلی زما تپوس یې نه دی کړی زما اس پی انویسټیګیشن نه دی راغلی آی جي صاحب په دې کې ایکشن نه دی اخیستی یوسف جان به دا معاشره به څنګه ټیک کېږي ما سره چې کوم پیلونه دي زه پرون وکیل له تللی ما ته وکیل وایي ستا کیس کمزوری دی ما سره دومره غټ ظلم شوی بیا هم حکومت ما ته وایي ستا کیس کمزوری دی ولې ظلم هم را سره شوی دی او کیس مې هم کمزوری دی د واده هلک چې دا کار کړی هغه څه وایي چې ما ولې هغه وایي چې ما زما نه وه خوښه بس دغه خبره زما نه وه خوښه په دغه وجه باندې ما د هلک پلار څه وایي د هلک پلار وایي زما دې زوی ظلم کړی دی هم خفه دی هم خفه دی وایي ظلم یې کړی دی دا ټول علاقه د هغه ټول کلی وایي چې ظلم یې کړی دی او ظلم شوی دی زه ایجي صاحب ته خواست کوم ایجي صاحب که تاسو په دې باندې اکشن وانغېسته او دې ملزم ته سزا میلاو نه شوه سبا به بیا دغه حساب کېږي په دې کې د پولیس د اړخوا له څه کومک شوی دی تر اوسه پورې د پولیس د خوا نه خو جي به دغه سړی خو یې ګیر دی. ملزم ګیر دی جي او خو د پولیس نور موږ دغه کیس ته ستاسو مخکې دی چې وکیل له لاړ شو کیس هم کمزوری دی او جي ستاسو موبایل نمبر څه دی زما د موبایل نمبر 0303 94 55 018 ستا نمبر مې هم خور کو که څوک تا سره رابطه کول غواړي تا سره به رابطه کوي ټیک شو جي دا پیر خلا علاقه ده دا د پیر قلعه علاقه د جي د دې نه مخکې چې کوم دی زموږ دا خور 8 ورځې ورکه وه په 8 ورځو کې جي په تاڼه کې زموږ په یار هم نه درس کېده او جي اته ورځې پس دا بیا را پیدا 8 شو ورځې پس بیا دا را پیدا شو د 400 د هسپتال نه نو لاش بیا چا وپېژند لاش ما وپېژند زه په خپله ورغلم کومو کپړو کې چې دا وه او کومې کپړې موږ په خپل لاس ګنډلې او په خپل لاس مو لا اخیستې وي په هغه کپړو کې وه چې دا شاپینګ ممول هم تاسو دا له موږ کړی وو جي او موږ کشره وه ګرانه کشره وه جي ډېره ګرانه حاجي صاحب څنګه ستا رویره وه ها دا روغ یې د لاسه که که نه دا روغ یې د لاسه که ځان سره کېنوه وجلې به او داسې نه اسرائیل هم داسې مرګ نه کوي سبا چې زه ظلم وکړم ما نه به دا حکومت څه دغه کوي دا په دې کټ کې دا چې کومې کپړې تاسو ته ښکاري دا سوټ دا د مور پلار یو ارمان وي او هغه ارمان بیا دلته پرجید وشي دا وخت یې کشر ورور ولاړ دی سویل غواړي بچه دا جامې چیړي دا تا راواغېشتې بس ظلم یې کړی دی نو دې کې تا ما ته وختي یو جوړه یاده کړه چې په دې کې به ما خور به ورغلی وه زه نو هغې وایي چې شوې زه مدرسه کې یم 2مه درجه کې یم هغه وایي تل راځئ نه وایي الله به درځم چې شوې د مدرسې چوټي شي
او دا جامې یادولې وې دې جامو کې به چې شویب د مدرسې نه راشي نو بیا به زه درځم کومې جوړه تراواله خسې وې ناوې چې دې جوړه کې به ځم چې د مدرسې نه راشي وایه پړی شي څه غوښتنې شته دا نکریزې دي وایي چې دا خو اوس لږې وچې شولې خو دا ایښې کور کې زنانو ته وایي چې زه درشم بدې به راولوي نکریزې دغه کوئ تازه کوئ چې مړه شوي هم په لاس دغه لګېدلی حقه لګېدلې بیا او دا هم پاتې شولې د مال خپرونه سرته رسي قاري صاحب چې کله مونځ کې کله وظیفه کې او کله لاس اوچته یقینا چې وړه شهزادګۍ باندې د لاس پرې تلو کې ښکاري دعا هغې له هم کوه د چاپېرچل هر شهزادګۍ له کوه وایي یا الله داسې خلک د دې خاورې د دې سیمې روب کې کم چې زموږ په شهزادګو لوبې کوي لا خو نکریزې پرتې دي صاحبه لا خو ارمانونه هم رجېدلي نه دي چې پناه وې سلې جوړ شو دلته به دا خاوره او دا سیمه او دا خلک خدای خبر چې لا څه څه ویني الله یې تاسو له صبر درکړي